هلمند کې 180 تنه زده کړیالان تر 3 میاشتنۍ مسلکي زده کړو وروسته فارغ شول. دې زده کړیالانو ته د مدیریت، خیاطۍ او موټر سایکل جوړونې په برخو کې لومړنۍ اساسي زده کړې ورکول شوې. د دې انسټیټوټ امیر وویل تخنیک او مسلک د پیغمبرانو او صحابه کرامو دنده وه، نو موږ ته هم پکار ده چې تخنیک او مسلک لپاره ځانونه چمتو کړو او ځانونه په تخنیک کې د نړۍ سره د سیالۍ او د خپل هیواد د رغولو لپاره سمبال کړو. 180 تنو فارغینو د فراغت ویاړمنه ورځ د دې ګروپ تحصیل منځ چې دا په مختلفو برخو کې چې د مدیریت د څانګې څخه او همدارنګه د خیاطۍ او د موټر سایکل جوړونې د څانګې څخه فارغ شوي دي. دا لنډمهاله مسلکي او حرفوي پروګرام چې پکې مدیریت برخه، د خیاطۍ او موټر سایکل جوړونې برخه شامله وه، څه کم 206 تنو برخه اخیستې وه. د 3 میاشتنۍ پروګرام کې 180 تنه بریالي او نن یې د یو لوړ مراسمو په ترڅ کې خپل سرحدونه ترلاسه کړل. د نوموړي پروګرام 2 فارغو زده کوونکو وویل خوښ یو چې دې پروسه او لنډمهاله زده کړو کې مو برخه واخیسته او نن یې ثمره وینو. دوی باید دغسې ځایونو ته مراجعه وکړي تر څو خپله آینده په خپله جوړه کړي، ځکه هغه زموږ ستاسې عالمان وایي دا شرم نه دی چې د یو چا کار وکړي، زحمت وکاږي او پیسې لاسته راوړي. شرم دا دی چې یو چا ته د لاس نیولی او د هغه څخه پیسې غواړي. خپل مقصد ډېر زیات خوشحاله یم چې ما دلته زده کړې وکړلې په دغه انسټیټوټ کې، او نور ځوانانو ته مې دغه پیغام دی چې مقصد څوک چې بیکاره یا مقصد دغه کار ته لاسرسی رسېږي چې مقصد دغه کار وکړي، نو بس دغه کار ته چې لاسرسی وکړي او دغه کار شروع کړي. د یادونې وړ ده چې دا مرکز د کلونو راهیسې د هلمند په شمول د افغانستان په زیاتره ولایتو کې فعالیت لري او په ورته ډول تخنیکي او مسلکي ځوانان ټولنې ته وړاندې کوي.